سلامونه ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه درېیمه ورځ هم پیل شوې ده، خو تر اوسه نه لوبه شروع شوې ده نه ټاس اچول شوی دی. د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ دغه ټسټ لوبه په ګریټر نویډا کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، چې په دغه لوبغالي کې ډېر شدید باران وریږي، چې نن درېیمه شپه ده چې په دغه لوبغالي کې باران وریږي. لا لوبه نه ده شروع شوې. په ګریټر نویډا کرکټ لوبغالي کې اوس هم ډېر شدید باران وریږي، چې دغه لوبغالي سم د اوبو ډک دی. هېڅ د لوبې چانس نشته چې نن دې لوبه ترسره شي. سبا سهار په 8 بجې به بیا امپیران دغه لوبغالی ګوري چې لوبې ته برابر دی که نه دی برابر. زما په نظر که زه دغه لوبغالي ته وګورم، سبا هم ډېر چانس شته چې باران وورېږي. نو د افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبه به دغه باران یوسي. دوستانو، تاسو هم دعاګانې کوئ چې را روانه شپه په ګریټر نویډا کرکټ لوبغالي کې باران ونه شي. د لوبې 2 ورځې لا هم نورې پاتې دي. که باران ونه شي نو سبا او بل سبا به افغانستان او نیوزیلینډ ترمنځ یوازینۍ ټسټ لوبې 2 ورځې ترسره کیږي.